ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو د دې ځل به ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهریت خبرونو سره حاضر شوی. ولې چې قدرمن دوستانو موږ سره د خبرو تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره ووري او بل آیکن ته وګورئ، سبسکرایب وکړئ او فیسبوک کې هم لایک او شیر ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یوه خبرونه مو د ولسمشر یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغې کې موږ مختلف تقریرونو ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهریاتونه، سباوون، داستان، مرکزي خبرونه، شاعرانه بنډار، ډاکټر انساني ژوند او داسې نورې ډېرې ګڼې خبرونې تاسو ته موږ انشاءالله په راتلونکي کې راشنه شي. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې نه او د وخت او د حالاتو د کتون د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنې ترجیح نه ده ورکړې او زهریاتونه او داستان او شاعرانه بنډار کله کله تاسو ته په نشر رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونې موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې وړاندې کړو. دوستانو راځئ چې یو ښکلي شعر ته غوږ کېږدو او د شعر نه وروسته راځو بیا د معروف شاه او د صمدې ښکلې نغمې ته. बबू यर नाना 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 यरा यर नाना पकड़े दो के तेरे राना नाना नाना यरा यर नाना वाला वाला बबू यर नाना बबू यर नाना 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 यरा यर नाना टुकड़े बात दूर खंडे नाना नाना यरा यर नाना वाड़ा वाड़ा बबू यर नाना टुकड़े दूर मन कुना चुनना वाड़ा वाड़ा बबू यर नाना 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 यरा यर नाना गडे दो तेरा नाना नाना यरा यर नाना वाड़ा वाड़ा बबू यर नाना किसानी वाले देखो बेटे और सुनो वाड़ा वाड़ा बबू यर नाना 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 यरा यर नाना गडे दे दिलो दे नाना नाना यरा यर नाना वाड़ा वाड़ा बबू यर नाना पता ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او لیدونکو قدرمن دوستانو دا چې زموږ د خبرونې د پای شیبې دي او نور تاسو په سټوډیو کې پاتې کېږئ نو تاسو سره تاسو په لوی بټن کې وګورئ.